توحید په څو ډوله دی؟ توحید 3 ډولونه لري. لومړی توحید ربوبیت، یعنی دا باور چې الله سبحانه و تعالی خالق، روزي ورکوونکی، ژوند بخښونکی او هلاک کوونکی دی، او په دې ټولو کارونو کې الله متعال جل جلاله بې ساری او بې نیازه دی. دویم توحید الوهیت، یعنی یوازې الله جل جلاله ته عبادت کول او په عبادت کې د هغه سره شریک نه قرارول دي. د دې توحید معنا دا ده چې د بندگانو ټول اعمال یوازې د الله متعال جل جلاله لپاره وي. دریم توحید په اسماء او صفاتو، دا معنا لري چې الله سبحانه و تعالی ته یوازې په هغو نومونو او صفاتو سره اشاره وکړو چې هغه خپله په خپل کتاب یا د خپلو پیغمبرانو په ژبه بیان کړي دي.